سلامونه. د ریحام خان دریم خاوند میرزا بلال څوک دی؟ اول خدا چې ریحام خان په خپل ژوند کې د رمضان او بیا د خان صاحب نه وروسته میرزا بلال سره دریم واده کړی دی. ډېر نه صرف ریحام خان ته مبارک شه بلکې دغه جوړې ته مبارک شه. خدای دې وکړي چې د دې دا نوی سفر په ښه طریقه باندې تیر شي. ژوند کول د هر انسان بنیادي حق دی. بیا دغسې د واده یا د لایف پارټنر فیصله کول او د هغه اختیارول د لایف پارټنر سره ژوند او بیا بیلیدل دا هم د هر انسان بنیادي حق دی او ژوند هم په ژوند کې دا معاملې راځي. خو ریحام خان واده کول چې کوم دي نو دا د هغې حق و، لحاظه ډېر د ورته مبارک شي. او دا چې موږ او تاسو ټول له پکار دی چې د ښه راتلونکي دپاره ورته هیلې ولرو او دعاګانې ورته وکړو. اوس راځم دې له چې دغه میرزا بلال څوک دی. خو د دې نه وړاندې یوه بله اهمه خبره چې کوم خلک فیسبوک باندې دلته لګیا دي، په ټویټر باندې او سیکشول غوندې میمیز کوي د ریحام خان متعلق، د هغې د نوي خاوند متعلق. نو دغه خلک هغه خلک دی چې ذهني بیماران دي. خوشحالي په چا نه فرضو کېږي. یعنی هر سیز ته د سیاست په لینس کې او د سیاست په چشمو کې ګوري. د یو چا سره سیاسي اختلاف بیا نه غواړي د خلک چې د سیاسي اختلاف په بنیاد بیا چاله د ژوند حق هم نه ورکوي، چاله د خوشحالۍ حق هم نه ورکوي. ریحام خان یو آزاد شهري، یو آزاد انسان دی، یو کوالیفاید ښځه ده، یو پروفیشنل ښځه ده او ښایسته هم ده او صحت هم برابر دی. نو هغه حق لري چې خپل ژوند وکړي. زما او ستا دپاره دا ډېره نامناسبه خبره ده چې د هغې په ژوند باندې موږ داسې ریمارکس او داسې کمنټس پاس کوو چې هغه زیات سیکشولیټي نه راتاویږي. نو د واده د ژوند د ملګري دا صرف په سیکشولیټي او په جنسیت باندې مبني رشته نه ده، بلکې دا یو روحاني هم ده او یو ټولنیزه رشته هم ده او یو نفسیاتي سپورټ دی، یو ژوند دی. نو انسانان دي، ژوند تیری یا دوستی ده یا پارټنرشپ دی یا لایف پارټنرز دي یا کپل دي. نو د هغې په دې خو زموږ بدنصیبي دا ده چې موږ جنسي طور ډېر محرومه خلک یي. نو موږ ټول څیزونه یا د سیاست نه راته او بیا د سیاست سره سم بیا په جنسیت کې یا که چا پسې ملنډ هم کوو نو د هغه په جنسیت باندې کوو، د هغه په اعضاو باندې کوو، د هغه یعنې دا زموږ هغه ذهني بیماري موږ ښکاره کوي چې موږ څومره بیکاره خلک یي په دې معامله کې. اکثر یعنی 90% خلک هم داسې قسمه رویه اختیاروي. اوس دا چې میرزا بلال څوک دی؟ نو میرزا بلال د ریحام خان د وینا مطابق هغه فلم ډایرکټر دی یا فلم میکر دی او د دې نه 14 کاله کشر دی. باقي خو زیات دغه فیسبوک پاڼې ته تاسو تللی شئ، د هغې د ژوند باره کې، د هغې د دغه سړي د شخصیت باره کې تاسو بلا ډېر معلومات ترلاسه کولی شئ. خو اهمه خبره چې کومه ده یو ځل بیا هغه دا ده چې کومه ریحام خان کړې ده چې زما د فیصلې احترام دې وشي. ما په ژوند کې ډېر سټرګل کړی دی، ما ډېرې ښې او ډېرې سړې او ډېرې تودې لیدې دي او دا مې د ژوند یو بل ملګری دی او زما پرایویسي چې کوم ده زما د بچو حوالې سره بالخصوص دا د خلک کمنټس نه پاس کوي یا د هغې پرایویسي نه وایلیټ کوي. نو دا هم ډېره زیاته ښه خبره ده. پکار ده چې موږ او تاسو د هغې د بچو او بل بالخصوص دا چې د هغې حوالې سره د منفي ریمارکس او کمنټس څوک پاس کوي په سیکشولیټي په بنیاد باندې یا د سیاست نه راتاوي، نو دغه خلک دی اټلیسټ مان فرینډ کړي او تاسو د همن فرینډ کړي. تر دې مهاله د پاتې کېدو او د اورېدو دپاره به هر حال یو جهان مننه. کورم ودان.